دوستانو په مهم موضوع باندې بحث کوو. نو یوه طبي موضوع را سره ده په د وینې پر لوړ فشار. د وینې لوړ فشار څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، علتونه یې چې دي، آیا به نښې نښانې له ځان سره لري او که نه، کومې یوې قوي لارې چارې باید ترسره کړو چې د وینې لوړ فشار کنټرول شي، او په ریسک فکټور کې په څوک په دغې برخه کې واقع دي، آیا په ماشومانو کې هم دغه ستونزه شته ده که نه یوازې هغه کسانو کې دغه ستونزه ده چې عمر یې ډېر وي، او په ټوله کې په نارینهو کې دغه ستونزه ډېره ده که په ښځو کې. زموږ سره په خپرونه کې میلمه ډاکټر عبدالصبور خاکسار دی، د عمومي داخله د ناروغیو معالج دی. ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته وایم. په خیر راغلی ډاکټر صاحب، ستړی مه شئ. ډېره مننه. تاسو ته د ملي تلویزیون همکارانو ټولو لیدونکو ته احترامات او سلامونه تقدیموم. خدای جل جلاله دې وکړي چې د روغتیا او صحت څخه به برخمن او یو ښه ورځ به مو پیل کړي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب، د وینې لوړ فشار څنګه تعریفولی شو او څنګه څه ته ویل کیږي؟ د وینې لوړ فشار له مخه به د وینې په فشار باندې خبره وکړو. د یو پمپ په ډول زړه د شریانونو له لارې د بدن ټولو برخو ته د هغوی میتابولیک ضرورت او حیاتیت د اعادې په اساس وینه رسوي. زړه دا وینه رګونو ته په یو فشار سره اچوي. کله چې دغه وینه په رګونو کې د رګونو بالخصوص د شریانونو له جدار سره په تماس کې راځي، لګیږي، نو یو فشار منځته راځي. همدې ته د وینې فشار وایي. د وینې فشار د اندازهګیري واحد میلیمتر ستون سیماب دی او په دوه ډوله دی، سیاستولیک لوړ فشار او ډیاستولیک ټیټ فشار. نورمال د وینې فشار د ماشومتوبه تر کهولته په ټول ژوند کې موجود وي. یو نوزاد ماشوم چې وزیږېږي وینې فشار لري چې 70/50. د وخت په تېرېدو سره یې دغه فشار زیاتېږي. په یو نورمال کاهل شخص کې د وینې فشار د 160/80 میلیمتر د ستون سیماب نه ښکته اټکل شوی. که چیرته د وینې فشار د 130/90 میلیمتر د ستون سیماب څخه کم اندازه لوړ شي، دغه حالت د هایپرټنشن یا د وینې د لوړ فشار په نوم باندې یادېږي. وینې لوړ فشار یوه نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې د پرمختللو هیوادونو په نسبت په وروسته پاتې هیوادونو کې واقعات او پیښې چې دي زیاتې دي. د دې علتونه چې دي ولې رامنځته کېږي ډاکټر صاحب؟ خپله د وینې فشار دوه ډولونه لري. یو یې پرایمري ډول دی، بل یې چې دی سیکنډري یا ثانوي ډول دی. پرایمري فشار چې دی دا د وینې د لوړ فشار 95% واقعات تشکیلوي. د 25 او 55 کلنۍ عمرونو ترمنځ واقع کیږي. اصلي سبب معلوم نه دی، خو یو شمېر ریسک فکټورونه شته دي چې د دغه نوع فشار منځته راتلو دپاره زمینه مساعدوي، لکه د جینیټیکي ورثي فکټورونه، په محیطي فکټورونو کې د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، د فزیکي فعالیت نه کول، سټرس، د پوتاشیم کم اخیستل، دا چې دي هغه دي د پرایمري. اما سیکنډري یا ثانوي لوړ فشار چې دا د نوم نه معلومیږي چې بدن کې د یوې بلې دومي ناروغۍ له وجې فشار منځته راځي. د ټول فشار 5% واقعیت تشکیلوي او دا سببونه لري چې دغه د ثانوي هایپرټنشن هغه عمده سببونه چې دي د ابهر ولادي تنګوالی دی، اتیروسکلیروسس دی، پولیسایتیمیا ده، د تایراید د غدې د فعالیت زیاتوالی دی، همدارنګه خپله حاملګي ده، حمل اخیستل، د حاملګي ضد درمل، سټیرایډونه، د درد و تبې د دې دواګانې، همچنان د پښتورګو ناروغۍ چې په هغې کې د پښتورګو د رګونو ناروغۍ، ګلومیرولونیفرایټس، پولیسیسټیک ناروغۍ، رینل ارټري سټاینوسس دا دي. بل عمده سبب چې د ثانوي هایپرټنشن کیږي هغه اندوکرایني ناروغۍ دي. په اندوکرایني ناروغیو کې فیوکروموسایتوما ده، اکرومیګالي، کوشنګ سینډروم او پریمري هایپر الډسټرونیزم دا هغه سببونه دي چې ثانوي فشار سبب ډېره مننه کوم. موږ دلته د خپرونې څخه هدف او موخه دا ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو. د انګلیسي زیاتره لغتونه زموږ زیات همکاران شاید پې پوه نه شي او شخصا موږ هم خپله نه پې پوهېږو ځکه د طبي اصطلاحات دي. په هر صورت راځو خپله موضوع ته، د وینې لوړ فشار دی. په ریسک فکټور کې که داسې ووایې په خطر کې هغه په سره کرښه کې څوک واقع دي دغه د وینې لوړ فشار له امله؟ هغه کسانان چې فزیکي فعالیت نه کوي، هغه کسانان چې چاغوالی لري، هغه کسانان چې
د مالګې زیات استعمال کوي په خپل غذایي رژیم کې د غوړو د دې مالګې زیات کارول کوي او بل د سبزیجاتو میوهجاتو د دې نه کمه استفاده کوي. هغه کسانان چې سګرټ څکي، الکول څکي، دغه په ریسک فکټورونو کې شامل دي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې دغه ناروغي د 15 کلنۍ تر 50 کلنۍ پورې په ځینو انسانانو کې رامنځته کېږي. علت یې چیرې ولې په دغه مشخص عمر کې د 15 کلنۍ نه کته ول نه رامنځته کېږي او د 50 کلنۍ نه په غیښ ول ډېره نه رامنځته کېږي؟ موږ په خبرو کې وویلې چې پریمري فشار، پریمري هایپرټنشن چې دی دا د 25 او 55 کلنیو وګړو ترمنځ واقع کېږي. اصلي سبب د دې نه فشار معلوم نه دی، خو ریسک فکټورونه چې چاغوالی او الکول څښل د مالګې استعمال. اما سیکنډري هایپرټنشن یا ثانوي لوړ فشار چې دی هغه بیا د 20 کلنۍ نه کته عمر کې واقع کېږي او د 50 کلنۍ نه پورته، نو په هر عمر کې منځته راتلی شي. یعنې مطلب چې د انسان په عمر کې ژوند کوي د وینې فشار درلودلی شي. بلې ښه، په ټوله کې که داسې ووایو چې په لاملونو یې تاسو بحث وکړ، په افغانستان کې موږ او تاسو کوم لاملونه ډېر دي چې هغه د وینې لوړ فشار رامنځته کولی شي؟ دا خو شاید تا په عموما کې ویلي وي د نړۍ په کچه، په افغانستان کې کوم هغه څه دي؟ صحي تعلیماتو ته نه لاسرسی، صحي خدماتو ته نه لاسرسی، د خپل روغتیا خیال نه ساتل، هغه ناروغۍ چې د وینې لوړ فشار سبب ګرځي هغه ناروغانو کې موجود دي، ولې د خپل صحت خیال نه ساتي، ډاکټر ته مراجعه په وخت نه کوي چې هغه سبب د وینې لوړ فشار تداوي شي. بل روحي فشار، روحي فشارونه دا خپله د هایپرټنشن منځته راتله کې رول لري. که چېرته صحي تعلیماتو نه شخص برخمن وي، فزیکي فعالیتو کې د روحي فشار نه ځان وساتي، هغه کمې سببي لاملونه چې د فشار دي هغه تداوي کړي، نو خپله په خپله واقعیت به کم شي. خو چون زموږ ټولنه کې دغه شیان ډېر نه مراعات کېږي، لاسرسی نشته، هغه روغتیا ته خاص پاملرنه نه کوي، نو په همدې بنیاد باندې واقعیاتو پیښې زیاتېږي. فشار، لوړ فشار نښې نښانې له ځان سره لري په یو چا کې چې پوه شي چې زما فشار لوړ دی؟ فشار یوه نړیواله روغتیایي ستونزه ده او مزمنه ناروغۍ ده، د مړینې عمده سبب ده. دغې ناروغۍ ته سایلنټ کلر یا د مخفي وژونکي اصطلاح کارول کېږي. مخفي وژونکي په دې معنا چې شخص، اکثریت کسانان د وینې لوړ فشار لري اما په دې نه پوهېږي چې دا د لوړ فشار لري که نه، یعنې ګیلې پکې متبارزې ډېرې نه وي. په داسې یو وخت کې روغتون ته مراجعه کوي چې هغې د لوړ فشار اختلاطات ورکړي، اختلاطي شوي راځي. خو بیا هم یو شمېر کسانانو کې د وینې لوړ فشار ګیلې موجود وي، لکه سردرد شو، ګنګسیت شو، د زړه ټکان شو، زر ستړي کېدل شول، زړه بدوالی شته، د سترګو د دید مشکلات شول، او همدارنګه د پوزې نه د وینې بهېدل، او که چېرته فشار ثانوي وي نو د ثانوي د بلې ناروغۍ کلینیک به هم د ځان سره ولري. یو نورمال فشار څومره دی ډاکټر صاحب؟ نورمال فشار د 180/80 ملي متر د ستوني سیماب څخه کم دی. 180/80 120/80 120/80. نو دا به بیا فرق هم کوي، په عمر پورې اړه لري، سن پورې اړه لري او که نه؟ په یو نوزاد ماشوم کې چې کله وزیږېږي په دې کې نورمال فشار 70/50 ملي متر د ستوني سیماب دی. کله چې وخت په تېرېدو سره زیاتېږي، عمر یې زیاتېږي، فشار کې هم تغییر راځي، فشار جګېږي. یو کاهل شخص چې نورمال کاهل شخص په هغې کې بیا د وینې فشار نورمال 120/80 ملي متر د ستوني سیماب تعین شوی. یعنې دې نه که کم زیات شي نو دا نورمال فشار نشو ورته ویلی؟ نشو. ښه، موږ خو په لوړ فشار خبرې کوو، آیا د دغې کومې اندازه چې تاسو وښودې د دې نه چې کته شي هم خطرناک تمامېدلی شي او که نه؟ موږ وویل چې 120/80 ملي متر د ستوني سیماب نه لږ څه کمه ده نورمال فشار، او لوړ فشار مو 130/90 ملي متر د ستوني سیماب نه زیات اټکل کړ. که چېرته د 130 نه زیات شي دې ته لوړ فشار وایي، هایپرټنشن وایي. خو که چېرته 90/70 ته راښکته شو دا بیا هایپرټنشن یا د وینې ټیټ فشار په نوم یادېږي، چې هغه بیا خپل ځان سره یو شمېر اعراض او علایمو د ټیټ فشار ګیلې لري. یوه ډېره مهمه پوښتنه ده، شاید د اورېدونکو ته پیدا شوي، ولې دغه فشار چې لوړ وي د نښې نښانې له ځان سره نه ښیي؟ فشار عموما د مخفي وژونکي په نوم باندې یادېږي. لوړ فشار لري شخص، وینې لوړ فشار لري اما ګیلې پکې د وجود دغه خپل نورمال طبیعي میکانیزمونه د دغې ګیلو د ټیټوالي او د پټوالي سبب ګرځي. خو په یو شمېر کسانو کې بیا دغه ظهور کوي، ښکاره کېږي پکې، او د وینې لوړ فشار ګیلې یا اعراض پکې څرګندېږي. عموما نورو کسانانو کې، اکثریت خلکو کې بیا دغه ګیلې واضح نه وي، کلینیکي څرګندونې پکې ډېرې
متبارزې نه وي. خو بیا هم ما خپل سوال وانخیسته چې ولې نه وي کې، خو دغه یوه پوښتنه ده. خو په هر صورت راځو د لوړ فشار چې دی د انسان کله چې رامنځته کېږي اختلاطات یې چې دي کوم ځای په مثال ډېر له مشکل سره مخ کوي چې انسان د مرګ سبب وګرځي؟ وینې لوړ فشار که چېرته تداوي نشي او په خپل داسې پاتې شي نو دا اختلاطات یا بد عواقب یا کمپلیکیشن ورته وایي په طبي اصطلاح کې دا ورکوي. تر ټولو عمده ځایونه دماغ دی، زړه دی، پښتورګي دي، سترګې دي. په دماغ کې چې دی په دماغ کې هایپرټنسیو انسیفالوپاتي ورکوي. په اصطلاح شخص کې دماغي مشکلات پیدا کېږي، فلجونه واقع کېږي. د دماغي سکتې سبب چې سټروک ورته وایي دې سبب ګرځي. په زړه باندې بد عواقب او اغېزې چې دي د زړه عدم کفایه، د زړه بېنظمیګانې، د زړه ودرېدنه او اسکیمیا یا د زړه حمله او د پښتورګو پیل کېدل، همدارنګه د سترګو د دید د لاسه ورکول دي. ښه، که چیرې یو څوک لوړ فشار ولري، په تن کې شکر هم ولري، ځینې نور ناروغۍ هم ولري، دا څومره خطرناک تمامېدلی شي؟ په تداوي کې موږ وایو که چېرته د وینې فشار د 180/100 ملي متر د ستوني سیماب نه جګ شي، لوړ شي، نو دا انډیکیټ دی چې یعنې دې ته موږ دوا شروع کوو. خو که چېرته یو شخص د وینې جګ فشار سره ډیابیټ یا شکرې ناروغیو لري، همدارنګه انجینا د زړه مشکلو لري، که د هغې فشار کم اندازه هم جګي باید تداوي شي. تداوی ضرور په دې ده چې هایپرټنسیو ایمرجنسي په نوم باندې موږ یو اصطلاح لرو. فشار پکې د 220/125 نه جګیږي او شخص د سټروک یا دماغي سکتې سره روغتون ته مراجعه کوي. اشخاص د کورنۍ غړي د پیوازان دا هغه کوي چې مخکې زموږ ناروغ روغ جوړ و، هېڅ کوم مشکل یې نه لري، یو دم ولوېده، دماغي سکته شوه، فلج شو، خبرې نشي کولی، سترګو یې د دید د لاسه ورکړه، زړه حمله پرې راغله، نو باید جدي پاملرنه ورته وشي. هغه کسانان چې د فشار د ناروغۍ سره شکر او نور ریسک فکتورونه لري، که چېرته کمه اندازه هم فشار جګي، باید د تداوي لاندې ډاکټر صاحبان. ډېره مننه. او دغه فشار ډاکټر صاحب په افغانستان به دواړه غږیږي، دا دلته په ښځو کې ډېر دی که په نارینهوو کې د فشار لوړ؟ البته په نړۍ کې چې کومې څېړنې شوي دي د وینې لوړ فشار واقعیت په نارینهوو کې د ښځو په نسبت باندې زیات دی. وجه یې په نارینهوو کې د انډروجینیک هارمونونو د سویې جګوالی دی، نو بنا پر دغې اساس باندې واقعیت د لوړ فشار چې کوم دی هغه په نارینهوو کې زیات ښودل شوي نسبت. د خواړه زموږ او تاسو ورځني روټین چې کوم څه خورو دا هم زموږ د لوړ فشار مخکې تاسو یادونه وکړه د مالګې ډېر استعمال حتما به رول لري او که نه؟ کاملا رول لري. په غذایي رژیم کې د غوړو غذاګانو د مالګې استعمال دا د وینې فشار سبب ګرځي. میکانیزم د مالګې په دې ډول دی که چېرته مالګه یو کس ډېره وخوري په وجود کې د سودیم کچه جګیږي. سودیم یو عنصر دی خارج الحجروي. کله چې د سودیم کچه جګه شوه، سودیم خپل په ځان کې اوبو د راټولېدو سبب ګرځي، اوبه زیاتېږي په وجود کې، مایعاتو هغه پلازما برخه د وینې چې ده دا زیاتېږي. کله چې دا لوړه زیاته شوه، په زړه باندې فشار پریلوډ و اپټرلوډ و په زړه د پمپینګ تقلص قوه زیاتېږي. نو بنا پر دغه اساس باندې د مالګې زیات استعمال چې دی دا هم د لوړ فشار ناروغۍ منځته راتلو کې بنسټیز رول لري. او د غوړیو زیات استعمال. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب چې زموږ سره په خپرونو کې ګډون وکړ. تاسو په خپلو چارو کې بریا وغواړئ. ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. ستاسو نه مننه. ډېره مننه.